له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو په 34مې کلیزې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې د طالبانو دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد وایي چې نړۍ سره مثبت تعامل ته چمتو یو. د رسنیو د راپورټ له مخې المان غواړي بیا په افغانستان کې د ښځو لپاره پرمختیایي پروژې تر هغه مهاله تمویل کړي څو چې ښځې ترې ګټه اخیستلی شي. په پام کې ده چې د افغانستان او متحده عربي اماراتو لوبډلې سبا په خپلو کې د 23 ورځو لوبو لړۍ پیل کړي. د پی ټی ایم غړو د علي وزیر د خوشي کېدو هرکلی وکړ. علي وزیر له سباندې 2 کلن بن وروسته پرون سه شنبه د کراچۍ له زندان خوشي شو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم غړو یې هرکلی وکړ. او د تېرې اونۍ له زلزلې وروسته په ترکیه او سوریه کې د 9,000 کسانو مړینه تایید شوې ده. همدارنګه د روغتیا نړیوال سازمان دغه زلزله له 1 پیړۍ راهیسې تر ټولو خطرناک ناورین بللی ده.